ولسمشر اشرف غني واقعا چې یو منطقي پوه او د کار وړ شخص ته او هغه وعده چې له ولس سره کړی انشاءالله چې پوره یې کړه. امریکا د پیسو بندولو سره د موره یو افغانانو ته ویلي چې هیڅ مه خفه کیږئ، زه در سره یم. ملګرو ولسمشر تنها خبرې نه کوي، بیا یې عملي کوي هم. امریکا ته نیغ جواب ورکولو نه بعد ولسمشر طرحه جوړه کړه. دا پیسې به له کومه کوي دلته یې په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د غني بابا په افتخار ورکړئ ویډیو ته لایکونه. جلالت مآب ولسمشر غني په امنیتي سکتور کې د $1 میلیارډ د سپما پلان له 3 څخه 2 کلونو ته راکم کړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون له غرمې مخکې د ملي دفاع، کورنیو چارو او مالی وزارتونو د مالی ادارې او تامیناتي معایناتو سره د ویډیوي کانفرانس له لارې له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته د لګښتونو د مؤثر سپما په اړه خبرې وکړې او لارښوونه یې وکړه چې دغه سپما دې په 2 کلونو کې عملي شي. دغه ویډیو کانفرانس په پیل کې د یادو وزارتونو معینانو په تیرو یو کال کې په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو او د بېځایه او غیر مؤثرو لګښتونو د مخنیوي له لارې د $300 میلیونو سپما راپور جمهور رئیس ته وړاندې کړ. جمهور رئیس غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بین المللي مرستو د دوام د ډاډ پر مهال د یادو وزارتونو معینانو ته لارښوونه وکړه چې په راتلونکي یو کال کې باید د دغو ځواکونو د باکیفیته خدمتونو په ساتنې سره دي د امنیتي او دفاعي سکتور په لګښتونو کې $1 میلیارډ وسپمول شي. جمهور رئیس په ټینګار سره وویل د دولت په ټولو سطحو کې د بېځایه لګښتونو څخه ډډه کول او سپما ځان بساینې ته د افغانستان د رسیدو لپاره اساسي ګام دی. جمهور رئیس په دغه ویډیو کانفرانس کې د یادو وزارتونو معینانو ته لارښوونه وکړه چې تر راتلونکو 5 ورځو دې دغه وزارتونو په مرکزي قرارګاو کې د تشکیلاتي پړسوب او تراکم د ګډ میکانیزم له لارې د اکمالاتو په سون توکو کې د لوړو لګښتونو د مخنیوي په خاطر له برېښنا انرژۍ سره د ټولو امنیتي ځواکونو د مرکزونو د وصلولو، د وسایطو پرېللو، د ساتنې او څارنې طریقو ته د بیا کتنې او ټولو سترو مواردو په برخه کې خپلې طرحې ترتیب او د سپما برنامې 2 کلن پلان په رڼا کې د عملي کړې. جمهور رئیس غني همدار راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د ملکي خدمتونو په سیستم کې هم د غیر ضروري لګښتونو د سپما پلان ترتیب او عملي کړي. د هیواد جمهور رئیس ملت ته په پرونی پیغام کې وویل د بین المللي مرستو د کمښت په خاطر ریاضیاتي برنامې تر لاس لاندې لرو او همدارنګه د بدیلو برنامې په لټولو کې سرد به د امریکا د $1 میلیارډ د مرستې تشه ډکه کړو او دغه مرستو کمښت به پر کلیدي سکتورونو ناوړه اغیزه ونه کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.